په 1902 میلادي کال کې د اکتوبر د میاشتې په 14مه نیټه یو جهاز چې د امریکا د یونایټډ سټیټ نه چیلي ملک ته سفر کوي چې په دغه جهاز کې 45 مسافر موجود وو چې ورکې د باسکټبال کلاړیان هم وو او دا جهاز دا وخت د انډیس د خطرناکو غرونو د پاسه سفر کوي. په دې وخت کې موسم ډیر خراب شو او جهاز په وریځو کې پټ شو چې په جهاز کې ناست مسافر خبر نه وو او خپل گپ شپ او خبرې یې کولې. په دې وخت کې جهاز وجړه کېدو او لږ وخت وروسته یو مسافر د کړکۍ نه بهر ګوري چې جهاز د وریځو نه ښکته روان دی او د غرونو خواته نږدې کېږي او په همدې وخت کې جهاز د یو اوچت غره سره مخامخ کېږي په ډیره لږه مسافه کې او جهاز په جټکو شروع کوي او د جهاز د خطر زنګ هم په زنګ وهلو شروع کوي ځکه جهاز د غره سره ټکر کېږي او پیلوټان د پوره کوشش کولو نه وروسته بیا هم ناکامه شو او جهاز ټکر وکړ. د ټکر سره د جهاز یو وروستۍ برخه له منځه ولاړه او یو څه مسافر هم ورسره مړه شو او جهاز پوره له کنټرول څخه ووت او د یو بل غره سره یې هم ټکر وکړ او یو څو نور مسافر هم ورسره له منځه ولاړ او د جهاز پاتې برخه په واورو کې په تیزۍ سره په ښویېدو روانه وه چې د غره د یوې تیږې سره یې ټکر وکړ او د دې ټکر وروسته دواړه پیلوټان او ورسره څه نور مسافر هم مړه شو او جهاز ډیر خراب شو خو بیا هم په 45 مسافرو کې 3 ژوندي پاتې وو چې په دغه نفرو کې څه زخمیان وو او څه بیخي روغ وو. په دې وخت کې دا مسافر وړونکی جهاز د انډیس په دغه خطرناکو غرونو کې د 3570 مترو په لوړوالي کې پروت و ځکه دا داسې ځای و چې انسان یې له نامه څخه ویرېدو او هیڅوک نه و خبر د دې څخه بس دغه غرونه د دوی لپاره یو تیار قبر و ځکه په رښتیني ډول دا یو خطرناکه پیښه وه او د ژوندیو مسافرو سره چې د دې نه وروسته څه کېږي دا به درنه هیره کړي ځکه څه خلک مړه شو او څه زخمیان وو یوازې 2 نفر ډیر زخمیان نه وو او دلته د خوښۍ خبر دا و چې دا دواړه نرسان وو یعنی د طب ښوونځي محصلین وو او دوی سمدستي لاس په کار شو مړي یو ځای ته ټول کړل او زخمیانو سره یې د خپل وس مطابق مرسته وکړه او یو ساعت وروسته د چیلي ملک د اداري سرویس ته خبر ورسېدو چې د 501 نمبر الوتنې جهاز په انډیس غرونو کې ورک شوی دی او دوی هم سم د لاسه په خپل کار شروع کوي او 4 هلیکاپټر الوتکې د دوی د پیدا کولو لپاره لیږي او د ډیر تلاش نه وروسته هم دوی نه توانېږي چې دغه خلک پیدا کړي ځکه دا ډیره مشکله وه د جهاز رنګ هم سپین او واورې هم سپینې وي چې په دغه وخت کې په دغه غرونو کې په ژوندیو مسافرو شپه راغله او دوی ټولو دغه امید درلود چې دغه شپه به په یو رقم نه یو رقم تیره کړو او سبا به بیا خلک د دوی د ژغورلو لپاره راشي خو د یخنۍ د زیاتوالي له امله 15 زخمي نورو مسافرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او پاتې 28 مسافر شول او د یخنۍ نه د خلاصون لپاره دوی داسې وکړل چې د جهاز کومې چوکۍ او د دوی بیکونه وو د جهاز یو خوا او بلې خواته یې کېښودل تر څو د جهاز پاتې برخې کې واوره او هوا نه دننه کېږي چې جهاز ګرم شي او دوی شپه سبا کړي او کله چې سبا شو نو یورګې ارجنټینا او چیلي ملک خپل 11 هلیکاپټرې ولېږلې تر څو دغه ورک مسافر پیدا کړي دغه 11 هلیکاپټر خپل تلاش شروع کړی وو خو بد خبر دا و چې په دغه سپینو واورو کې چا دا سپین جهاز ونه لیدو او په همدغه ورځ د دې مسافرو د پاسه 3 جهازونه تیریږي او دوی ورته غوږونه او لاسونه خوځوي خو د بدقسمتۍ خبره دا وه چې هغوی دوی ونه لیدل خو بیا هم دغه خلکو د سرخي په واسطه په دغه جهاز باندې د SOS د لیکلو کوشش وکړو خو بدقسمتي دا وه چې دوی سره دومره سرخي نه وه دوی سره چې کوم بیکونه وو دوی د دې په واسطه په واورو کې د ضرب علامه ولیکله تر څو د دغه خلکو پام ځان ته راواړوي خو داسې ونه شو او 2 ورځې وروسته دوی ته د اوبو ضرورت پیدا شو اوبه دلته چیرته وي ځکه ټولې واورې وي او په دې وخت کې یو کس د ډیر څه کولو نه وروسته د جهاز د چوکۍ پورې چې کوم د ټیم پتري وو هغه یې راواخیستل او واوره یې پکې واچوله د لمر په تودوخه ویلې کېده او اوبه پیدا کېدې دوی د جهاز د سیټونو پورې چې کومې ټوټې وي هغه یې ترې غوڅې کړې او ځانونو نه یې تاوې کړې ځکه یخني دومره زیاته وه چې انسان یخ کېدلی شو او په دوی کې یو کس وو چې د ژور زخم له امله بېهوشه وو او د ټکر په 3مه ورځ په هوش راغلو خو چې خبر شو مور یې مړه وه او خور یې سخته زخمي وه او دی هم د خپلې خور خیال ساتل شروع کړل او خوراک او څښاک به یې ورته راوړو خو د ټکر په 8مه ورځ یې خور هم مړه شوه
دا خلک چې خپل ټول عمر په خوښۍ او عیش کې تیر کړی وو، خو اوس په دې وخت کې دغه خلک د دې خطرناکه غرونو په سر د -30 درجې سانتیګریډ هوا کې بې له داسې خاص خوړو ژوند کوي. او د ټکر په 8مه ورځ چې دغې مسافرو پسې کوم خلک ګرځېده، نور نو مایوسه شو ځکه هیڅ درک یې ونه لګېدو. خو په دې وخت کې دغه مسافر جاز کې لټ په لټ ګرځېده ترڅو داسې یو څه پیدا کړي چې چا سره پرې رابطه وکړي. په دغه وخت کې دوی یوه رادیو پیدا کړه چې یوازې د خبرونو اورېدلو لپاره وه، نور هیڅ هم نه وه. خو دغه رادیو هم خرابه وه. خوشقسمتي دا وه چې دوی سره یو تخنیکي انجینر هم و چې دغه رادیو ته یې یو انتن جوړ کړو او په یو رقم یې جوړه کړه. او په دې وخت کې د ټکر 11مه ورځ وه چې دوی رادیو چالانه کړه. دوی پکې دا خبر واورېدو: هغه مسافر چې ورک شوي دي د هغوی پیدا کول بند شو ځکه هغوی مړه شوي دي. او دوی ټول ډیر خفه شو ځکه دوی ژوندي دي خو په مړو کې حساب شو. په دې وخت کې دوی ټول ډیر خفه شو او څه خلک په ژړا شو او څه خلکو د ځان خلاصون لارې لټولې ځکه دا خبر دوی لپاره د غم خبر و. او د جاز د ټکر 12 ورځې وشوي او دوی سره چې کوم خواړه وو هغه هم خلاص شو. او دوی د ورځو نهر دی چې په دغه غرونو کې هیڅ داسې نشته چې دوی یې وخوري او ځان له لوږې خلاص کړي. او کله چې دوی ډیر لږې راواخیسته نو د جاز په سیټونو کې چې کوم فوم و د هغې په خوړلو یې شروع وکړه. خو دا د دوی نه عزم کېده او نور هم په خرابېدو شو او د دوی ډیر بد حال شو، نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. په دې وخت کې دوی کې یو کس و چې ذهن ته یې یوه خبره راغله چې دا انسانیت ته د منلو وړ نه ده او چې تاسو یې واورئ هم باور به پرې ونه کړئ. خو دوی باید د ژوندي پاتې کېدلو لپاره دا کار کړی وی ځکه که دا کار ونه کړي مړه به شي. او دغه نفر دا خبره وکړه چې په ټکر کې کوم خلک مړه شوي دي باید د هغوی غوښې وخوري ترڅو ژوندي پاتې شي. نو دا کار د دوی لپاره اسان نه و ځکه د یو ملګري یا خور مور غوښه خوړل اسانه نه دي. نو د ټولو نه مخکې چې دغه مشوره یې ورکړې وه دا نفر لاړو او دغه کار یې وکړ. او وروسته یو څه نور کسان هم ورغلل او د انسانانو غوښه یې وخوړه. او په دې کې څه کسانو دا خبره ونه منله او وی ویل چې موږ د انسانانو غوښه نه خورو. او کومو کسانو چې دغه غوښه وخوړله نو یو څه وخت وروسته په هغوی هم استفراغ یا الټۍ ولګېدې. خو بس دوی بله لار نه لرله او 2 ورځې وروسته هغه کسان هم راغلل چې نه یې غوښتل د مړو غوښې وخوري. وږي ډیر مجبور کړي وو او هغوی هم خوړل شروع کړل او دا ورته عادي شوه چې وږي به شو هر ټیم نو لاړل او د مړو غوښې به یې خوړلې. تاسو چې څه اورئ دا یو رښتینې کیسه ده نه فلم. د ټکر په 14مه ورځ دوی د جاز په دغه خرابې برخې کې ویده وو چې یو ناڅاپه واوره ښویېدنه وشوه او یو دروند اواز واورېدل شو چې په دوی باندې د واورې یوه غټه برخه راولېده او دوی په دغه خراب جاز کې دننه پاتې شو. او په 2 ورځو کې د اکسیجن د کمبود له امله 8 یا 9 کسان له دوی څخه نور هم مړه شول. او د 2 ورځو په جریان کې دوی په دغه واوره کې ښخ ول او د ولږې د لاسه یې د خپلو ملګري غوښې خوړلې. 3 ورځې وروسته دغه پاتې کسانو ځان له واورې څخه ډېر په مشکله راوویستو چې ګوري هوا صفا شوې ده او لمر راختلی دی. نو دوی پوه شول چې نور څوک دوی نه پیدا کوي او خلک وایي چې دوی مړه دي نو باید خپله یو څه وکړي او یو لار پیدا کړي ترڅو ځان وژغوري. نو په دې کې 3 تکړه کسانو فیصله وکړه چې حرکت وکړي او د مرستې او مدد لپاره یو څوک پیدا کړي. او نور پاتې کسانو ته وویل شو چې تاسې به په خپل ځای پاتې شئ او موږ به د مرستې لپاره یو څوک پیدا کړو. په دې وخت کې د ټکر 3 ورځې شوې وې او دغه 3 کسانو ته یې پوره ډیر خوراک ورکړو او د مدد کولو په تلاش روان شو او دا معلومات ورته نه وو چې چیرته روان دي. نو د لږ ډیر مزل نه وروسته دوی یو ځای څه ګوري چې د همدې جاز هغه بله برخه پرته ده او دوی په منډه ورغلل او هلته یې لټون پیل کړو او ډیر څه یې پیدا کړل، خواړه او یو ډیر مهم د اړیکې نیولو سیستم چې دا داسې سیستم وو دوی کولی شو د کنټرول ټاور سره پرې رابطه وکړي لکه اوس وخت کې د موبایل په شان. خو مشکل دا و چې دا سیستم بند و، د دې چالانول پکار و. د دې د چالانولو لپاره دوی بیرته د هغه نورو مسافرو څنګ ته ورغلل او په هغې کې چې کوم ماهر کس و له ځان سره یې را روان کړو او هغې خپل کوشش شروع کړو چې په دې وخت کې یوه بیټري هم پیدا کړه. خو بدبختي دا وه چې دغه بیټري یوازې 12 والټه وه یعنې ډیسي وه او دغه سیستم چې دوی پیدا کړی و د دې لپاره 115 والټه برق پکار و یعنې اسی چې د دې بیټرۍ په واسطه دغه سیستم فعالول ناممکن و او د ډیر کوششونو نه وروسته هم ناکام شو.
د دې هر څه نه یې بغیر بیا خپل سفر ته دوام ورکړو تر څو مرسته پیدا کړي. خو د ټکر په 950 ورځ یو ځل بیا د واورو طوفان راغی او بیا واوره ښویدنه وشوه. پاتې خلک په جاز کې ایسار شو چې په دغه وخت کې له دوی څخه 3 نور کسان هم مړه شول او بلې خواته دغه 3 نور کسان مزل کوي په واورو او غرونو کې چې دا اسان نه دي، خو بس دوی مجبور وو او همت یې کولو. په دومره جګو غرونو کې اکسیجن هم کم وي او یخني هم د -30 درجې په اندازه وه. د یخنۍ نه د بچ کېدلو لپاره دوی 3 جوړه لباس اغوستی وو او دوی د ورځې په شروع کې مزل کوي او چې کله شپه شي نو نارامه خوب کوي او چې ورځ کېږي نو خپل مزل شروع کوي او د مزل په 4مه ورځ دوی ته پته ولګېده چې دا مزل نه خلاصېږي ځکه ټول غرونه دي او واورې دي. خو د لږ ځنډ وروسته دوی ډېر لرې داسې غرونه ولیدل چې په هغوی واوره نشته او دوی دا فیصله وکړه چې هلته به ځان رسوي چې هر رقم وي. خو بس د څو ورځو مزل وروسته هلته ورسېدل او د رسېدلو سره سم هغوی ګوري چې هلته د اوبو یو لښتی نهر دی چې دوی په لیدلو ډیر خوشحاله شو او ډیرې اوبه یې وڅښلې او بیا یې د دغه لښتي نهر په غاړه باندې مزل شروع کړو ځکه دوی ته اوس مزل اسان وو. او چې دوی 9 ورځې مزل وکړو نو هلته یو څه ولیدل چې انسانان شته. غوا یې ولیدله خو دوی بې حده کمزوري شوي وو او هلته په ځمکه پرېوتل چې آرام وکړي او هیڅ طاقت ورکې نه و. خو چې کله جګ شو اخوا دیخوا یې ولیدل څه ګوري چې د نهر نه اخوا 3 کسان په اسونو سپاره دي. دوی ډیر حیران شو او ورته یې غږونه کول شروع کړل، خو د نهر د اوبو اواز شور دومره ډیر و چې هغوی د دوی غږونه نه اورېدل. په دې وخت کې د یو نفر نظر په دوی باندې ولګېدو او جواب یې ورکړو اوس وخت نشته، موږ به سبا راشو دلته. او دوی هم انتظار کوو چې سبا راشي دا خلک. او سبا دا خلک راغلل، له ځان سره یو کاغذ او قلم راوړی وو او دوی ته یې د یوې تیږې پورې وتړلو او ورته یې ورګزار کړو. دوی ته اوس دا موقع ورغله چې خلک خبر کړي او خپل پیغام نورې دنیا ته ورکړي چې دوی په کاغذ داسې څه لیکلي وو. موږ د یو داسې جاس نه راغلي یو چې هغه په غرونو کې راغورځېدلی دی. موږ د یو رګې نه راغلي یو، 10 ورځې پیاده مزل مو کړی دی. موږ خواړه نه لرو، زموږ زخمیان ملګري اوس هم هلته پراته دي. موږ ته د مرستې ډیر ضرورت دی. موږ ډیر کمزوري شوي یو، نشو ګرځېدی او موږ ته معلومات نشته چې موږ چیرته یو، نو موږ سره مرسته وکړئ. او دا خبر د دوی ملګري پراډو په دې کاغذ ولیکه او دا کاغذ یې د نهر نه اخوا بیرته ورګزار کړو او د نهر دې غاړه کې چې کوم کس و دا یو دهقان و. کاغذ یې راواغستو، هر څه یې ولیدل او ورته یې اشاره وکړه چې زه پوه شوم. او دغه دهقان دا خبره د خپلو 2 نورو ملګرو سره شریکه کړه او ورته یې وویل چې صحیح ده، ما 2 میاشتې مخکې په رادیو کې یو خبر اورېدلی و چې جاز بېدرکه شوی دی. خو دوی ډیر حیران وو چې څنګه 2 میاشتې مخکې غورځېدلي جاز کې خلک ژوندي دي. دوی لګیا شو او دغه کسان یې په اسونو دی خوا راوړل او کور ته یې یوړل. کله په اس سپور شو او د 10 ساعته مزل وروسته یو کلي ته ورسېدو او د هغه کلي خلکو ته یې خبر ورکړ دغسې کار دی. دا خبر په دې کلي کې نه یوازې او نه په دې ملک کې بلکې په غونډه نړۍ کې ډیر تیز خپور شو او خپل خپلوان یې خبر شو. خو هیڅوک هم په دې خبرې باندې اسانه باور نه کوي ځکه دا یو معجزه وه. او د چیلي ملک حکومت 3 هلیکاپټرې راولېږلې. د دغه خلکو نه یې ټول معلومات وکړل تر څو د دوی نور ملګري هم وژغوري او دوی هم ورته ټول معلومات ورکړل چې په کوم ځای کې دي او دوی په کومه لار راغلي دي. دوی په 22 د ډسمبر په 1922 کې یعنی د ټکر په 80مه ورځ دوی هلته رسیږي او د هغه نورو خلکو ژوند هم بچ کوي. او دا وخت دلته ټول 14 کسان وو، خو دوی ټول ډیر په بده حال وو او سخت زخمیان هم وو. بس دغه 14 کسان وژغورل شو او ښه شو. او زه درته بیا هم یادونه کوم چې دا نه فلم دی او نه کیسه، دا یو حقیقت دی چې په 1922 میلادي کال کې دا پیښه ترسره شوې ده او دا د تاریخ لپاره همیشه یاد ساتونکې ده. او موږ ته دلته دا مطلب دی د دې کیسې نه چې موږ هر څه کولی شو. موږ ته خدای تعالی ډیر قوت راکړی، خو چې صبر او حوصله وکړو ځکه ته داسې کولی شي چې هغه به ستا په سوچ کې هم نه وي او نړۍ به تا ګوري خو باور به یې نه کېږي. او تاسې هم موږ ته ویلی شي چې ویډیو مو خوښه شوه که نه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او موږ ته ووایئ چې موږ بله ویډیو د څه په باره کې جوړه کړو. د بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم.